أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب او مخنا اړوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه الا مگر هغه څوک سفیها نفسه چې بیوقوف کړي ځان خپل. ولقد اصطفیناه او یقینا غوړه کړی وو مونږ دلرا فی الدنیا په دنیا کې وانه فی الاخرة او یقینا د په آخرت کې لمن الصالحین د کامیابونه دی، یعنی خامخا د کامیابونه دی او د صالحینونه. اذ قال له پس هر کله چې وی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته ربه رب داغه اسلم نو اخلاص کوا همیشه، یعنی همیشه د الله تابعداری کوا. قال نو اویل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اسلمتو ز اخلاص یعنی اخلاص می کړی دی لرب العالمین د پاره د پالون کی د ټولو مخلوقاتو. ووصى بها نو وصیت کړی دی په دې کلمې د توحید سره ابراهیم او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بنیه زامن خپل ته او یعقوب اور یعقوب علیه الصلاۃ والسلام هم یا بنی یا ای زامن زما ان الله اصطفى یقینا الله ور کړی دی لکم استاسو لپاره الدین دین اسلام دین توحید فلا تموتن پس نو ممر تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. نو په دې آیتونو کې پنځمه خبره ده او په دې کې تاکید دی چې د ابراهیم علیه السلام ملت اومنئ او زورونه د هغه چاته کم خلق چې د ابراهیم علیه السلام د ملت نه مخړی. بیا الله وی دا دین ماستا سره لپاره غوړه کړی دی او ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه د صالحینو نو. او په دې بل آیات کې دریم مقصد بیانې د واقعې د ابراهیم علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام د مرګ په وخت کې خپل اولاد ته د دین توحید وصیت کړو. نو معلومه ده شو چې مسله د توحید دا زړه مسله ده او دا سنوي دین دون دی راوړي. او بیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممره مگر په داسې حالات کې چې تاسو مسلمانان نو مر خود چا په اختیار کې نه دی. تدې وجنا دې کې په اسلام باندې په استقامت سره د اوسېدو یعنی حکم دی چې تاسو په هر وخت کې په هر حالات کې خوشحالي وي که تکلیف وي که غم وي که هر څه چی په هر وخت کې په دین باندې کامل پاتې کېږي. نو چې په هر وخت باندې په دین باندې کامل یې نو چې مرګ راځي نو د اسلام په حالت کې به راځي. الله دې موږ ته استقامت نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.